بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران لیدونکو، زه شیر احمد وجدان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی یم. په نن درس کې ګران زده کوونکو د 10م ټولګي د ریاضي مضمون کوم عنوان چې لولو، بیا هم د یو مستقیم خط معادلې تبدیل هغې معادلې ته چې د محورونو سره د تقاطع ټکي معلوم وي یا د تقاطع نقطې معلوم، یعنی د ایکس محور او د وای محور سره تقاطع ټکي معلوم وي. همدارنګه د مستقیم خط معادله غواړو تبدیل کو د نورمال مستقیم خط معادلې له حیث یا د مستقیم خط عمومي معادلې تبدیل نورمال شکل ته. غواړم چې په نن درس کې په همدغه دوه معادلو تاسو ته معلومات درکړم. مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کړو یوه لنډه کتنه به وکړو تېر شوي درس ته چې موږ په تېر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته. هو ګران لیدونکو، په تېر شوي درس کې موږ او تاسو د مستقیم خط عمومي معادلې تبدیل معیاري شکل ته ولوسته. همدارنګه د مستقیم خط عمومي معادلې تبدیل هغې معادلې ته چې میل او یو نقطه یې معلومه وي، همدارنګه د مستقیم خط معادلې تبدیل هغې معادلې ته چې دوه نقطې یې معلومې وي. په دې هکله معلومات حاصل کړل. نو په نن درس کې هم د مستقیم خط عمومي معادلې تبدیل د څه شته، د هغه معادلې ته چې د محورونو سره د تقاطع نقطې معلومې وي، او همدارنګه د یو عمومي مستقیم خط معادلې تبدیل نورمال شکل ته چې انشاءالله په نن درس کې به په دې هکله تاسو ته معلومات درکړم. نو راځو اول تختې ته چې مشخصات ما لیکلي د هغه نه وروسته به په سلاید کې تاسو ته زه تعریف کوم. توجه ولرئ. عنوان د مستقیم خط معادلې تبدیل هغې معادلې ته چې د ایکس او وای محورونو سره د تقاطع نقطې معلومې وي، یعنی د مستقیم خط عمومي معادلې تبدیلول یا بدلول هغې مستقیم خط معادلې ته چې د تقاطع نقطې معلومې وي د ایکس او وای محورونو سره. ټولګی مو 10مه ریاضي مضمون موخه او هدف هم دا ده د مستقیم خط معادلې تبدیل هغې معادلې ته چې د محورونو سره د تقاطع نقطې معلومې وي. په دې هکله باید موږ معلومات حاصل کو معادله یې وپیژنو. راځم سلاید ته ګران زده کوونکو. په سلاید کې تاسو توجه ولرئ. د یو مستقیم خط عمومي معادلې بدلول یا تبدیلول هغې معادلې ته چې د محورونو سره د تقاطع نقطې معلومې وي یا د ایکس وای محورونو سره د تقاطع ټکي یې څه وي معلومې وي. د مستقیم خط عمومي معادلې تبدیل هغې معادلې ته چې د محورونو سره یا د ایکس وای محورونو سره د تقاطع نقطې معلومې وي عبارت دی له تاسو دلته وګورئ ا ایکس مثبت بی وای مثبت سی مساوي د صفر. آیا دا عمومي شکل د یوې مستقیم خط معادلې نه ده؟ آفرین، ماشاءالله، بالکل ده. همداسې خبره ده. اوس زه غواړم چې دغه سی اخوا د مساوات ته انتقال که منفي سی بشي، نو کله چې اطراف په څه شي تقسیم کو، پر سی باندې اطراف په منفي سی چې تقسیم کو، دا به شي ا ایکس پر منفي سی مثبت بی وای پر منفي سی او مساوي کېږي له څه سره یو سره چې همدغه عمومي حالت د مستقیم خط معادلې ده چې د ایکس او وای محورونو سره تقاطع ټکی معلوم وي. مثال هم لرو چې وروسته به انشاءالله په مثال باندې چې څنګه حل کېږي دا به تاسو ته معلومات درکړم. دغه مستقیم خط معادلې تاسو پوهېږئ چې هغه مستقیم خط حرکتونه دي چې مثلا د یو سړک پر مخ تاسو تر هغه حرکت وینئ. د مثال په ډول که چیرته د سړک پر مخ حرکت کوئ یا د سړک پر مخ منډې وهئ، نو تاسو وګورئ دغه حرکت تاسو یو ګرافیک رسم کو، یو مستقیم خط د همدغې ته ویل کېږي د مستقیم خط معادله. یا مثلا بل انځور ته وګورئ، کله چې یو لوبغاړی سکی وهي دغه د واورې په سر کې چیرته سکی وهي حرکت یو مستقیم الخط ده. که چیرته د دې ګراف رسم کو د قایم مختصاتو کې، نو یو شکل د مستقیم خط موږ ته حاصلیږي چې همده ته موږ ویلی شو د مستقیم خط معادله. دغه د مستقیم خط معادله چې حرکتونه یې موږ وپېژندل، دغه د مستقیم خط معادله مختلف حالتونو ته تبدیلیږي چې نن انشاءالله کوم حالت ته تبدیلوو، هغې معادلې ته یې تبدیلوو چې د ایکس او د وای محور سره یې تقاطع ټکی معلوم وي او همدارنګه یې نورمال شکل ته هم تبدیلوو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، اول به یې څه ته تبدیل کو، د محورونو سره یې تقاطع ټکی معلوم وي چې دا څنګه تبدیلیږي، د هغه نه وروسته به یې مثال زه تاسو ته حل کړم. اول راځم دلته مستقیم خط عمومي معادله لیکم ا ایکس مثبت بی وای مثبت سی مساوي له څه سره صفر. دا د مستقیم خط عمومي معادله ده. زه غواړم دا معادله څه ته تبدیل کړم؟ ماشاءالله کومې معادلې ته؟ هغې معادلې ته چې د ایکس او وای محور سره تقاطع ټکي معلوم وي. نو سی راوړم دې خوا د مساواتو ته انتقالوم، دا به شي ا ایکس مثبت بی وای مساوي کېږي له څه سره؟ منفي سی سره. اطراف به په منفي سی باندې څه شی کو؟ وویشو. کله چې په منفي سی وویشو دا به شي ا ایکس پر منفي سی مثبت بی وای پر منفي سی او مساوي کېږي منفي سی چې په منفي سی وویشو یو. دغه حالت داسې هم لیکلی شو، صحیح خبره ده. او که چیرته کسر الکسر ته یې واړو دا رقم یې ولیکو ایکس پر منفي سی پر ای چې بیرته تبدیل کړئ ای ایکس پر منفي سی کېږي، مشکل نه لري، خو لرې له لرې سره ضربېږي. مثبت دا څه رقم لیکلی شم؟ وای پر
منفي سی پر بی بیرته که ضرب کوي بی راځي د وای سره ضربېږي مساوي له څو سره یو سره. دغه معادله چې ما تاسو ته ولیکله دا په حقیقت کې ګران زده کوونکو د څه شي معادله ده؟ آفرین د مستقیم خط معادله تبدیل هغې معادلې ته چې د اکس او له وای محور سره یې تقاطع ټکي څه شی وي؟ معلوم وي. نو دغه یې معادله شوه. اوس په ده کې یو مثال موږ لرو. دا مثال به هم زه تاسو ته حل کړم. مثال یې داسې موږ ته راوړی دی. یو مستقیم خط معادله یې موږ ته راکړې ده. وای 15x منفي 12 وایه مثبت 9 مساوي له چیش سره 0. دا د مستقیم خط عمومي معادله ده. دا غواړم چې څه ته تبدیل کړم. داسې معادلې ته تبدیلوم چې د اکس او د وای محور سره یې تقاطع ټکي څه شی وي؟ معلوم وي. نو اول څه کار کوم؟ 9 اخوا د مساوات ته به انتقال کې ثابت عدد دلته پاتې کېږي 15x منفي 12 وایه مساوي کېږي له څو سره؟ منفي 9 سره. اطراف په دغه عدد څه شی کوم؟ تقسیموم. په څو تقسیموم؟ په منفي 9. هر حد به تقسیم شي. دا به شي 15x پر منفي 9 منفي 12 وای پر منفي 9 او مساوي کېږي له څو سره؟ آفرین. دا به شي یو ځکه منفي 9 په منفي 9 تقسیم که یو کېږي. اوس تاسو کولی شئ چې دا داسې هم ولیکئ. څه رقم یې ولیکئ؟ دا ولیکئ اکس پر کسر الکسر ته تبدیل کړئ. منفي 9 پر څو؟ پر 15. داسې لیکلی شو. دغه د مخرج تر هغه بیرته چې کسر الکسر نه ساده کوي بیرته دا حالت درکوي. منفي وای پر څو؟ منفي 9 پر څو بو؟ 12 او مساوي ده د چیش سره؟ د یو سره. تاسو یې وکتل دغه د مستقیم خط عمومي معادله وه. دا ما تبدیل کړه هغه مستقیم خط معادله ته چې د اکس او د وای محور سره یې تقاطع ټکي معلوم وي. نو دا تاسو د حالت ته تبدیل کړه چې دغه حالت په حقیقت کې د مستقیم خط معادلې عمومي حالت ده چې د اکس او وای محور سره یې تقاطع ټکی معلوم وي. اوس غواړم ګرانو زده کوونکو همدغه مستقیم خط معادله داسې یو معادلې ته تبدیل کړو چې هغه نورمال شکل ولري. که چیرته موږ وغواړو چې د مستقیم خط معادلې تبدیل نورمال حالت ته تبدیل کو څه رقم په پام کې نیسو؟ دا دویمه جزء کېږي. د یو مستقیم خط عمومي معادلې بدلول تبدیلول په نورمال شکل. د نورمال حالت مو تاسو ویلی و د نورمال مستقیم خط معادلې څه رقم و؟ آفرین. بالکل همداسې ده. اکس ضرب د کوساین د تیتا جمع وای ضرب د ساین د تیتا منفي پی مساوي له 0 سره. همدغه د نورمال معادله ده. اوس موږ غواړو چې د مستقیم خط معادله عمومي معادله یې نورمال شکل ته تبدیل کو. څه کار باید وکړو؟ د مستقیم خط عمومي معادلې تبدیل نورمال شکل ته عبارت دی. تاسو ګورئ آیا دا د مستقیم خط عمومي معادله نه ده؟ اکس مثبت بی وای مثبت سی مساوي له 0 سره. بالکل دا د مستقیم خط عمومي معادله ده. که تاسو غواړئ چې دا نورمال ته تبدیل کړئ نورمال حالت ته داسې تبدیل ای اکس پر ای مربع مثبت بی مربع دلته البته مثبت منفي لري ځکه دویم جذر ده او د معادلې له مخې نه پیدا شوی. نو مثبت منفي ای مربع مثبت بی مربع مثبت بی وای پر مثبت منفي ای مربع بی مربع د جذر لاندې مثبت سی پر مثبت منفي ای مربع جمع بی مربع د دویم جذر لاندې مساوي 0. دغه حالت په حقیقت کې د مستقیم خط معادلې تبدیل څه شي ته ده؟ نورمال حالت ته. چې مثال یې موږ ته راکړی 2x منفي 3 وای مثبت شپږ مساوي له 0 سره. دا یوه مستقیم خط عمومي معادله ده. زه غواړم چې دا معادله نورمال حالت ته یا نورمال شکل ته تبدیل کړم. نو تاسو توجه وکړئ. اول راځو عمومي معادله به تاسو ته په پام کې ونیسم چې څنګه نورمال ته تبدیلیږي. د هغه نه وروسته به بیا په مثال حل کو. توجه ولرئ. دلته زه غواړم چې مستقیم خط معادله دلته په پام کې ونیسم. د مستقیم خط معادله د ax مثبت by مثبت c مساوي له 2 سره 0 سره. دا غواړم نورمال ته تبدیل کړم. تاسو ښه توجه وکړئ. دا به داسې په پام کې ونیسو چې ax دا تاسو متوجه وئ د نورمال معادله څه رقم وه؟ x ضرب د کوساین د تیتا مثبت وای ضرب د ساین د تیتا منفي پی مساوي د چیش سره 0 سره. دا د نورمال معادله ده. زه غواړم دا مستقیم خط معادله نورمال شکل ته تبدیل کړم. نورمال شکل ته څه کار کوم؟ نسبتونه په پام کې نیسم. که چیرته داسې په پام کې ونیسو ax پر x کوساین د تیتا مثبت یا تناسب به تشکیل کو بی وای پر چی شي وای ساین د تیتا او دا مساوي د نسبت
سی پر چی شي البته منفي سی پر پی. آیا دا ټول نسبتونه یو تناسب نه ده خو یو تناسب حاصل حتما یو ثابت عدد راځي. ثابت عدد تاسو په کا په ام په هر توري ښودلی شئ، په هر توري کولی شئ بښئ، یعنی د هر نسبت تناسب مساوي له یو ثابت سره راځي. اوس څه کار کوو؟ تاسو توجه وکړئ دلته دا اکس شی چې د اختصار وړ د اختصار به یې کوو، دغه اکس د دې اکس سره خلاصېږي، وای هم د وای سره خلاصېږي. نو دوه نسبت یې په پام کې نیسم. دغه دوه نسبت تاسو ګورئ چې اول ا پر کوساین د تیتا ده، ا پر کوساین د تیتا او دا مساوي کېږي له چی سره د تناسب له مخې نه له کا سره. دا اوله اړیکه یا اوله رابطه. دویمه رابطه بی پر چی شي ده؟ بی پر ساین د تیتا او دا مساوي کېږي له چی سره؟ دا مساوي له کا سره مساوي ده. دا هم دویمه اړیکه. اوس نو دا اړیکې به چی شی کو؟ طرفین وسطین کې ضرب کو. تاسو توجه ولرئ چې څنګه طرفین وسطین کې ضربېږي. د مخرج یو ده نو دا به له ده سره ضرب کو، دا له ده سره. په نتیجه کې دلته به یې ولیکم مخامخې طرفین وسطین چې ضرب کې ا به مساوي شي کا ضرب د کوساین د تیتا. دا اوله اړیکه یا اوله رابطه. او دا رابطه چې طرفین وسطین کې ضرب کې د مخرج یو د یو ضرب د بی مساوي کېږي کا ضرب د چی سره؟ ساین د تیتا سره، چې دا هم دویمه اړیکه. اوس هما خبره ته ښه توجه وکړئ. دغه اوله او دویمه رابطه مربع کوو او طرف په طرف جمع کوو. اوله او دویمه رابطه مربع کوو، طرف په طرف جمع کوم. یعنی اوله رابطه مربع که، دویمه رابطه مربع که، بیا یې طرف په طرف جمع کوم. نو دا چې مربع کو دا به شي په نتیجه کې ا مربع مساوي کېږي له کا مربع سره کوساین مربع د چی شي؟ تیتا. اوله اړیکه. دویمه اړیکه څه رقم ده؟ بی مربع مساوي کېږي کا مربع ساین مربع د چی شي؟ تیتا. اوس د اوله اړیکه له دویمې اړیکې سره طرف په طرف جمع کوم، یعنی مربع مې که بیا یې جمع کوم. چې جمع کې دا به دا رقم حالت ځان ته غوره کړي. ا مربع جمع بی مربع، طرف په طرف جمع کوو. ا مربع جمع بی مربع دا هم له ده سره جمع کېږي. کا مربع کوساین مربع د چی شي؟ تیتا جمع کا مربع ضرب د ساین مربع د تیتا سره. دلته نو تاسو ګورئ چې که په دواړو کې مشترکه ده، ښایي ا مربع جمع بی مربع مساوي کېږي کا مربع به مشترک ونیسو، دا به شي کوساین مربع د تیتا جمع ساین مربع د چی شي؟ تیتا سره. آیا دغه اړیکه چې ساین مربع د تیتا جمع کوساین مربع د تیتا یو نه کېږي د مثلثاتي اساسي اړیکو نه؟ بالکل یو کېږي. کوساین مربع جمع ساین مربع دا په حقیقت کې څو کېږي؟ یو، ځکه اساسي اړیکه ده د مثلثاتو. نو دلته په نتیجه کې موږ پیدا که حاصلې کا مربع مساوي له چی سره راغی؟ ا مربع جمع بی مربع سره. اطراف نه به جذر واخلو، جذر چې واخلو دا به هم جذر کې راشي، کا مربع په جذر کې او دا مساوي کېږي ا مربع مثبت بی مربع هم په چی شي کې راځي؟ په جذر کې. نو دا کا مربع خو اصلا مطلقې ته تبدیلیږي. دا چې مطلق ته تبدیل کو نو دا به ولیکو چې کا مطلق مساوي کېږي له چی سره؟ آفرین، کا مطلق مساوي کېږي ا مربع جمع بی مربع. نو کا خو په مطلق کې چې دوه حالته په پام کې نیسو، یو ځل مثبت یو ځل منفي. کله چې په مطلق کې ونیسئ نو دوه حالات په پام کې نیول کېږي، یو ځل مثبت بل ځل منفي. اوس څه کار کوم؟ اوس دغه د مستقیم خط معادله په ده باندې ویشو. مستقیم خط معادله څه شی کوو؟ مستقیم خط معادله چې ا اکس مثبت بی وای مثبت سی مساوي له صفر سره ده، بیل بیل د کا په قیمت ویشم. دا رقم ا اکس مثبت بی وای مثبت سی دا په څه شي تقسیموو؟ پر کا، او دا مساوي له څه سره ده؟ د صفر سره. صفر چې په کا وویشئ صفر کېږي. دلته نو ګرانو زده کوونکو تاسو متوجه اوسئ، بیل بیل هم کولی شو ولیکو ا اکس پر کا. ښایي ا اکس پر د کا قیمت خو ده مثبت منفي ا مربع جمع بی مربع. دا که بیل ولیکم مثبت بی وای پر د کا قیمت څو ده؟ مثبت منفي ا مربع جمع بی مربع د جذر لاندې. مثبت سی پر د کا قیمت د مثبت منفي ا مربع جمع بی مربع او د جذر لاندې مساوي له څو سره؟ صفر. دغه معادله چې تاسو وینئ دا په حقیقت کې نورمال شکل ته ما تبدیل کړه. مستقیم خط معادله هم کوم شکل ته تبدیل کړه؟ نورمال شکل ته. یعنی دغه مستقیم خط معادله چې ا اکس مثبت بی وای مثبت سی مساوي د صفر سره وه، دا نورمال حالت ته موږ تبدیل کړه او دا نورمال حالت یا نورمال شکل ده. په دې کې مثال هم لرو، توجه وکړئ مثال ته. مثال یې موږ ته داسې راوړی ده 2x منفي 3y
مثبت شپږ مساوي د څو سره؟ 0 سره. اول به د دغه مستقیم خط معادلې کا پیدا کو. کای چې پیدا کوئ تاسو پوهیږئ چې د کا قیمت ا مربع مثبت ب مربع البته مثبت منفی د جذر لاندې دای قیمت ده. نو کا به مساوي شي مثبت منفی ا څو ده؟ 2 چې مربع کو 4 بی څو ده؟ 3 منفی 3 ده منفی 3 چې مربع کوي 9 4 9 14. نو د کا قیمت څو راغی؟ مثبت منفی 14. دا د کا قیمت شي. اوس دغه مستقیم خط معادله په د باندې به څه شي کوي؟ بیل بیل وویشئ څنګه چې دلته ما ویشلې اره هادې په د ویشل کیږي په کا باندې. نو تاسو توجه وکړئ دلته به ولیکو چې 2x پر څو باندې ویشو؟ منفی 14 تر جذر لاندې مثبت قیمت واخلم که منفی؟ آفرین منفی. ولی د پی قیمت چې مثبت په خلاف د اشاره د پی به لیکئ منفی قیمت په پام کې نیسو او دا به هم شي منفی 3y پر منفی 14 تر جذر لاندې او دا به څه رقم ولیکو؟ مثبت شپږ پر منفی 14 تر جذر لاندې مساوي د چی سره؟ 0. کومه زاویه ده چې دغه قیمت اخلي؟ تقریبي ده. نو دا زاویه تقریبي ده تقریبا 130 درجه و اشاریه 40 دقیقه کیږي. دا استاندارد زاویه نه ده چې موږ تبدیل کو خو تقریبي حالت ځلی کوم x ضرب د چی سره؟ کوساین د 130 درجه و 40 دقیقه. استاندارد زاویه نه ده تقریبا دا او دا په دویمه ناحیه کې قرار لري. مثبت y ساین د 2 درجه و 130 درجه اشاریه 40 دقیقه مثبت منفی شپږ پر 14 تر جذر لاندې مساوي د 0 سره ده. دا نورمال معادله تبدیل شوه. ګران زده کوونکو موږ وکولی شول چې د مستقیم خط عمومي معادله 2x منفي 3y مثبت شپږ مساوي د 0 سره نورمال حالت ته څه کو؟ تبدیل کو. را باشم دغه د نن ورځې درس به په خلاصه ډول ګران زده کوونکو تاسو ته بیان کړم. په نن ورځې درس کې موږ د مستقیم خط معادلې تبدیل یا بدلول کوم حالت ته وویل؟ آفرین هغه حالت ته وویل چې د x او د y محور سره تقاطع ټکي معلوم وي او بل همدارنګه د مستقیم خط عمومي معادله مو نورمال شکل ته تبدیل کړه چې دا عمومي حالت و چې ما تاسو ته پیدا کله چې کا قیمت پیدا کوئ بیا مستقیم خط عمومي معادله د کا باندې وویشئ نو نورمال حالت یا نورمال شکل ته تبدیلیږي. ګران زده کوونکو دا و زموږ نننۍ برنامه چې تاسو یې ځان لپاره ما تقدیمه کړه. تر بل درس تاسو په لوی پاک الله سپارم. ښاد او بریالي اوسئ.